په ګروپ کې چې تاسو کوئ نو نور ملګري تاسو دا یو سپورټ درکې یو ډاډګیرنه درکې خو په یوازې کامیډي کول یعنی یو کس ته چې سټینډینګ کامیډي وي یا سولو کامیډي وي هغه ډېره ګرانه ده چې یو کس وي هغه ډېر خلک یا خپل حاضرین یا خپل ناظرین هغوی خاندئ نو دغه ډېره ګرانه خبره ده زمونږ د مردان فخر چې څه موده وړاندې د کامیډي میدان ته رالو او هغه یو نوی شی شروع کړ او په یوازې تاسو خاندولې د خپل سی ډي په لاره د خپل فن په لاره او د هغې نه پس په ماشومانو کې په ځوانانو کې او په لویو زړو ټولو ډېر زیات خوښ کړی دی او ډېر زیات مشهور دی او د هغه سیډیز به تاسو کتلي او تاسو ټولو ته به دا م یاد دی چې نانا پرې خفه کېږي او بل هغه وایي چې اوس ورکه ډانګ نو تاسو وپېژنده چې زه څوک راغواړم د سټینډینګ کامیډي دپاره تاسو یې راوغواړئ زه یې نه راوغواړم خیر دی تاسو ووایئ ظاهر الله بابوجي ها دا راته ووایه چې زه خو دوه خبرې هسې نه کوم که نه اورې ځکه چې زما خواهش ومي او خوند هم کوي چې ما ته ژوندي خلک ناستي مړه نه ځکه د لاره کې دوه درې مقبري زه به اوس هلته لاړ شم او ښه به سپک کم بیا به ترې راځم د ځان لپاره ولې لاسونه وپړکوئ چې ما ته پته ولګي چې د ځان لپاره د ځان لپاره د ځان لپاره اوس چې کوم ښه نو د هغې یو کلیپ دی نانا یو څو شعرونه دي بلکې ناصر خان ته یې ډالۍ کوم نانا ناجوړی ډاکټر له تلي اپریشن یې کړي نو خېټه کې کینچي پاتې شوي چې خېټه کې د کینچي پاتې شوي راشي سرجن ته څه وایي وای زه خو به ډاکټره تا ته دا رنګې خیرې کړم زه خو به ډاکټره تا ته دا رنګې خیرې کړم او یو هفته کې 20 ځله تا خېټه زما اوس پړده نو کله کینچي او کله تولیه پاتې له تا نه شي او بس کړه ډاکټره نور مې دا زخمونه مه ګنډه یو زپ پکې ولګوه تا ته به مسا نه شي او ما ته به مسا نه شي د نانا یو ډېره مشهوره خاکه ده یو ملګري پکې اواز وکړ ورکه ډنګ نو هغه تاسو به کتلي مې کوم وخت کې چې دی الیکشن ته ودرېږي نو راشي چیرمین له چیرمین ته غوږ کې وایي نه دې ځل زه موټونو ته ودرېږم مال هم ټکټ راکړه یو کس ورته ووایي جي نانا لسم پیل دی وایي نانا ته الیکشن ته نه شي ودرېدی ستا کاغذونه خراب دي وایي بس ټیک ده زه به د بلې پارټۍ نه ودرېږم یا به آزاد امیدوار ودرېږم نو جلسې ته خطاب کوي وایي زما کمک لورونو راغونډ شئ دا سال دی اوړه نشته بجلي نشته ګیس نشته هېڅ هم نشته تاسو مال وټ راکړئ نو بیا به ګورو هغې ورته وایي ته به څه وکړې وایي زه به نه باقي پاتې سرمن په ولاړه وباسم او دا زموږ خپل پاکستان دی چا پکې څه کار نشته هغې ورته وایي ورکړم ډنګ وایي نه چې ما درته نه ویلې هسې بې څه به ډنګونه نه ورکړې اوس ورکړه ډنګ ها نانا چې کوم وخت کې یو سټیج باندې ناستي نو وایي ځکه تاسو دونه تکړه نو زه یو څو څیزونه زباني یم زما په شانې ووایه لکه اټلنګ نه چیچاړ دی ویلې چیچاړ په چړه چړی چاړه چنګړ چڼې چیچي او ای ټپه ټیپه توته ته څنګ ټپ ټیپ توته چې ببل ټپ ټیپ توت پروت دی ښه جي د بابوجي خټه او ګټه کې نوې کرکټر چې کوم دی پیسټري خوري په یو چمن کې ناستي یو مچ راځي او بار بار یې تنګوي چې ډېرې تنګ کي دی ورسره کله جوټې کراټې کله یو څه کله بل څه نو هغه مچ ته څه وایي وایي مچه چې دونه پکوچو مینې ځان له میخه واله د دې سایډ دا خلک لږ ژوندي ښکاري دا کسان چې کوم دي داسې لږ کمزوري دي پته نه چې لیټ راغلي روټۍ نه ده خوړلې که څه وجه ده زه شابه د لاسونو پړکا پکار ده شاباس
وای چرلنډو وای راځه واده لزو وای د چا واده دی ولې خرش پرشتا ته پته نه چې د اجمل خان د زوی د ناصر واده دی وای راځه واپس ځي روټۍ ډېره زیاته کړي وای داسې دي خېټه مې خوږېږي جرلنډو راځه وای خرش پرش چې کور پردی و نو خېټه خو دې خپله وه که نه لږه به دې خوړه که نه وای سمې خوړلې دي خو یو 13 ډوډۍ مې وخوړې نو 13 ډوډۍ لږې خوړلې دي که نه حاجي کم ټایم کې تورابان دی و چې د خرش پرش نه ښځه وتښتئ نو دوی ناست دي ماشومان هم ورسره ناست دي دا جرلنډو خرش پرش ته وایي وای خرش پرش دا ټول واړه وایي چې مونږ ته کیسه وکړه وای اوده شی شپه ده ولې زه ستاسو نیمه څه وای خرش پرش دا ټول واړه وایي چې مونږ ته کیسه وکړه وای ښځه نو واوره د نن نه 4 کاله مخکې دوی په یو ځنګل کې را روان دي تورابان دی په اس باندې راشي د خرش پرش نه ښځه وتښتئ وای خرش پرش ښځه یې نه یوړه وای ودرېږه تورابانیه بچې ګورو به جرلنډو ګاډي ته ورخېجه ښځه یې یوړه هغه ټانګئ وای خرش پرش چې دا ګاډي د نو وایه په کوم ګیر کې ورولم وای په دې 12 ګیر کې وروله ښځه یې یوړه وی ورپسې لاړ شي کوهکاب غر ته هلته تختو یو پولي وای خرش پرش اورېدلې مې چې دا ځای ټول له پیریانو او دیوانو نه ډک دی زه یېرېږم زه تا سره نه ځم وای مه یېرېږه راځه زه در سره یم یو ډانچه پرتی وای دا وګوره که نه خرش پرش یو کس یې سټلی دی وای راځه مه یېرېږه دا وایه چې کچا پاپړ پکا پاپړ بیا به پې پورې وځې کچا پاپړ پکا پاپړ او دا دې پکې لا پکا پاپړ ازمري پې روزي وای تخته جرلنډو ازمري دي وای خرش پرش زه د ازمرو نه نه یېرېږم زه بهادور یم ازمرۍ د بریتو نیسم خو چې لاره کې مړ پروت وي ژوندی نه بابوجي څه وایي بابوجي ټیکټ راختلی وی خواشه خلکه ګوره د خپل قسمت خاوند مې پړپېش به راسه نه اچوئ لندن مې وګټه لندن ته چې لاړ شي وی دا لا څنګه لندن دی لندنه دا ځای خو دی ډک دی حاجي اوس څوک پاتې دي د نانا ها د نانا به درته هغه په یو کس باندې رپورټ کوي نو ایسیچو لراشي دا ایسیچو شریف ګل نومي وی نانا ولې څه چل دی وی رپورټ ولیکه وی ته رپورټ په چا کې وی د شریف ګل په زوی ولې ته شریف ګل پیژنې شریف ګل خو دا دی نه دی ایسیچو صاحب دی نو چې شریف دی نو دا شریف زوی دی لږ پوهېږه که نه یو 2-3 شریفانان ورسره نور دي وی یاره دا نانا ښه ساده سړی دی ښه کم عقل دی وی یم کم عقل ستا زوی راله لاس مات کړی کم عقل یم وی ګوره نانا ته ډېر کم عقل یې ته رپورټ هم کې هغه هم د شریف ګل په زوی باندې لکه چې ته نور جمال ګیدړ شیدړ سب حلال ولې د شریف ګل په زوی باندې رپورټ نه کېږي څه وی ګوره نانا وی دا ته ښه نه کې وی بس ټیک ته زه به بره لاړ شم بره وی بره چېرته دیر ته که سوات ته وی نه ښه بره منسټر جوړ شي نو منسټر ته څه وی منسټر صاحب نه د نګراني غواړم نه د نارزاني غواړم خو داسې یو قانون نشي جوړ دی چې ما پسې څوک اواز کړي او زه یې تاله ډایرکټ راولم او ته ورله پوزه کې پیزوان واچوې او پانسي کې وی یاره ښه ساده سړی دی ښه وی بارې کې ښه جي لاس چې ګوره بلکل چډوله ګوتې ورنه د سره به لاس نه پړه کوئ ها ګوره تاسو ته خو سټارټ کې ارشد حسین صاحب وی چې ګوره د مردان خبره ده پکې بیا پکې د اجمل خان خبره ده بیا پکې د میلمنو خبره ده نو خاص کر د کلیوالو ته دعوت دی چې ستاسو د لاسونو صحیح پړکه راشي ما ته پته ولګي چې واقعي ده ویښ ځکه چې ټول پروګرام په سر پروت دی ساره پورې که خیر ها اوس به ډېر ټایم نه اخلم چونکې موږ سره ډېر هنرمند دي او هغه به هم ټایم په ټایم راځي خو یو څیز به درته په آخري وخت کې ووایم کوشش کوم چې په یو ځای ووایم او دا به تاسو ټولو خاص کر د توت کلي خلکو ته به ډالۍ صحیح ده وی ورکه پرازګر د بخو 70 75 پاو بخ بخو مړ کنه ماده په جوړ خاجي وجه سپتر پټه نه مړ خدي وشته خدا کې نتر لیتن سره سره زمان په شپک په سازان ساتونه پکړ کې زور دنيشته په لکه کې اړم دونن سے پالټم اوچنه پوچنه چوڑشنګ الک نه چینار دی چینه د کوونه ونه تاسو په درو استقبال کې راغوالم محترم
ارشد حسین صاحب د لاسونو پړګا